ګرانو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. کبیر محمد تاسو په چوپړ کې یم. د نن ورځې پروګرام په دې هیله چې په افغانستان کې د خیر او صلح وختونه ډیر زر راشي او د صلح کوم پروګرام چې په دوحه کې روان دی په خیر سره او پرشي نو نن ورځې پروګرام لاندې کوو. ډاکتر صاحب خیم تاسو مهرباني وکړئ. د لوی څښتن په نامه اونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ورځ مو په خیر شروع کړې وي او په ګران هېواد کې مو شپه په خیر سره وي. زمونږ د نن ورځې پروګرام دی په افغانستان کې د تېرې 43 کلنې جګړې تاوانونه. په دې هکله باندې به موږ پروګرام لرو. زمونږ میلمه محترم ډاکتر داود میرکی دی چې هغه به په دې هکله باندې معلومات تاسو ته وړاندې کړي او څه معلومات به زه هم وړاندې کړم. جګړه 43 کاله کېږي چې روانه ده او خلک وژل کېږي، مګر هیڅوک هم د دې په فکر کې نه دی چې دغه د جنګ اصلي تاوان چاته رسېږي. آیا د جنګ اړخونه په دې کې تاواني کېږي او که دا ملت او دا خاوره په دې کې تاواني کېږي؟ که زمونږ د خپل 43 کلن تاریخ جګړې ته وګورو نو زمونږ ځمکې، زمونږ پټي، زمونږ کورونه، زمونږ جایدادونه، زمونږ کروندې، زمونږ غرونه او راغونه هر څه د منځه تللي دي. د دې په خوا کې هغه انساني تاوان چې موږ ته رسېدلی دی هغه هم د میلیونونو څخه اوښتی دی. د مالي او ځاني تاوانونو ترڅنګ ته موږ ته فرهنګي تاوان، اقتصادي تاوانونه، زمونږ کلتور کې تغییر راغلی دی، زمونږ په ارزښتونو کې بدلون راغلی دی. دا هغه تاوانونه دي چې د تېر 43 کلونه موږ ته رسېږي. نو د دې په خاطر چې دغه مسله موږ یو څه روښانه کړي او په دې هکله یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړي، لومړی پیل به وکړو د یو څه معلومات چې تاسو ته یې درکړو. په لومړي سر کې د څه انځورونه دي یا به تاسو ته درښیو، د هغې څخه بعد به بیا خپل اصلي دغه ته لاړ شو پریزنټیشن ته. د 40 کلنې جګړې تاوان لومړۍ برخه چې دا فقط یو څه انځورونه دي چې تاسو ورته وګورئ، په هغې کې تاسو ته څرګندېږي چې موږ څه نمونې د دې جګړې په خپل هېواد کې لرو. تاسو دلته کتلی شئ چې د وړې جلۍ په مخ باندې دا د مرض دانې او د ګولیو سرو سره دومره فرق په دیوال کې نه کېږي. هغه د جنګ یو تحفه ده زموږ د هېواد. یو ماشوم حالت د ټوپک د ویرې څخه. په دې تبصره کول زه فکر نه کوم چې ځای ولري. دا د یو ماشوم غوښې دي چې د یو سپین ږیري یا به یې زوی یا به یې لمسی. محترم ډاکتر صاحب مهرباني وکړئ تاسو برخه راځي. اول به هغه انځورونه چې تاسو موږ ته رالیږلي دي هغه به زه د دوستانو ته وړاندې کړم. زه تاسو مخکې نه ته خبر درکوم چې دغه انځورونه لیدل ډېر غیر ممکن کار دی چې اوس تاسو ته ښودل کېږي. نو هیله ده چې ویې لیدای شئ.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ټولو لیدونکو ته او دوستانو ته وړاندې کوم. خدای کې روغ اوسئ. لکه چې ډاکټر صاحب مومند وویلې چې موږ او تاسې دا بدبختي درې څلوېښتو کلونو را په دې خوا روانه ده. زه به ما کنسنټریشن د ځانګړې توګه سره د تېرو شلو کلو شاوخوا خبرې وي کله چې امریکایانو دي متحدینو په افغانستان حمله وکړه. دوی موږ دا دغه جنایت چې دي په عراق کې په لومړي جګړه د عراق کې چې نویم کلو کې او همدارنګه په یوګسلاویا کې تعقیب کړې وې، موږ همدې باندې ډارېدو چې دوی دغه اسلحې چې یورانیم اسلحې دي چې هغه ریډي اکټیو ویپنز دي چې دوی دا استعمال نه کړي. نو کله چې دا د اولو څو ورځو د جنګ تېرې شوې څو هفتې دغه تېرې شوې مختلف ډول سره اوازې او دغه شوې خپرې شوې چې ځینې خلک بدون د دغه نه د زخمي کېدو نه بدون چې مرمۍ په ولګېږي unexplained چې تشریح نه وي مړه به شو. کلو کې به یو دم یو درجن خلک بدون د کوم خاصې مریضي نه یا زخم نه مړه شو. بعضې کسان په جبهو کې مثال توګه سره دغه کې د وینې خولې نه بې وینې راغلی او بدن داخل غړي به انفلاق وکړو. دا شی ډېر داسې دغه یعنې ډېر داسې اکسټریم کنډیشنز باندې خلک مړه کېدل. نو په دې باندې ټولو کې د تشویش پیدا شو چې ګواکې دوی به دغه نوې اسلحې استعمال کړي. خو خیر خبره لنډه، دلته یو ګروپ د اکټیویستو ساینټیستو د کاناډا نه لاړل. هغوی چې دي د خلکو دغه یورین امتیازې چې دي دا یې راوړې دغه ته د منشن ته او همدارنګه انګلستان د برټش جیولوجیکل سروې لاب ته دوی د لابراتوار کې دغه وکړه څېړنه یې وکړه او ټول رښتیا هم ډېر جګرخونه شو او همدارنګه حیران هم پاتې شو. هغه دا چې په عادي ډول سره یو لیتر د امتیازو کې چې د یورین کې چې دي دغه د کمباین دغه یورینیم آیسوټوپ میکسیمم اجازه چې د 10 نانوګرامه دي. اما د افغانستان د خلکو په دغه کې امتیازو کې چې دي دغه د یورینیم آیسوټوپ کمبینیشن چې و 300 نیولې تر 2000 نانوګرامه پورې وه. نو دې خاطر یو دم خلک حیران پاتې چې دا څنګه دي. نو ځینو خلکو باندې لټولې چې نه دا داسې دي، دا خو د هر شي لپاره باندې شته. خو خیر دا خبره چې ما دغه کړه غوښتل چې وښیم چې بیفور اینډ آفټر یعنې مخکې څه وروسته څه وه. ما دا څېړنې د کلو بڼو کې خلکو وکړې وګرځېدم او د دې خلکو کې دا یو دم شتون د نوې مریضیو خصوصا د 2004 درېیم 4 نه نیولې پورته هر ډول ناروغیان یو دم را پیدا شوې. دغه نه نیولې سکن لیژنز نیولې چې پوستکو باندې سخت دغه بخارونه به و چې نه به تاثیر پکاوه دغه نه ریټارډیشن د حیوانانو چې مغزه به کار نه کوه دغه به ظرفیت مغزي به نه درلوده. سرطان ډېر زیات و یو دم خپاره شوه. همدارنګه سپانتینیس ابورشن په ښځو کې او په دغه کې څارویو کې خصوصا په دغه کې په د توربوره منطقو کې کله اوله جګړه چې شوه د حیواناتو د څارویو او همدارنګه د انسانانو ماشومان چې د ضایع کېده پاتې کېدنه په هغه کې کله به چې دغه به و چې ماشومان به درلوده حامله به چې وه که ښځه و که حیوان و دوی به نه پیدا کوي. خیر خبره لنډه چې د اصلي شي ته چې موږ ډیټا د دغه را سره وه د عراق او د یوګسلاویا دا ډیټا چې دا ما راواخیسته او د افغانستان ډیټا سره مقایسه کړه. هغه پرتله مې کړه ډېره وښودل شول چې تقریبا مساوي توګه سره څه چې په یوګسلاویا کې او په عراق کې بصره کې خصوصا کېده چې سوی شکل اطفالو سرطانونه او دا څه و دا عین شی په افغانستان کې هم. نو دا اول ډېر زیات دغه چې دي مرضونه او دا پیښې مختلفې پیښې د پښتنو منطقو کې دي ځکه اصلي بمونه خود استعمال شوي وو او همدارنګه د کابل منطقه کې نور بمونه خو د کابل منطقو کې
ځینې خلکو په دې ځل پښتنو منطقو کې داسې د تعصب خبرې به وي چې دا په موږ باندې تاثیر نه کوي. اما خبره دا ده چې دا اصلحي چې دي دغه تعصب نه لري، ځکه دا چې په مځکه باندې ولګېږي که دا پروجیکټایل وي د A10 تیارو پروجیکټایل وي که بستر بنکر بمونه وي. بستر بنکر بمونه هغه دي چې په غره کې هندک کې ننوځي بیا داخل کې دغه کوي انفلاق کوي. دوی چې ولګي دا اصلحې چې ولګي دا فلز چې ولګي دا خپل به راشي، یعنې په دغه باندې بدل شي، په دغه باندې په ډس باندې په خاوره باندې بدل شي. دا چې په خاوره باندې بدل شي نو په دې اساس باندې دا اوبه او باد چې له یو ځای نه بل ځای ته وړي. دلته نه غر دي د مخ ته درېدی شي، نه ونې او نه هر شی، د غرونو هم تېرېږي، د مځکې نه د هر ځای نه چې چېرته حیوان وي انسان یې دا تنفس کوي. کله چې دا تنفس کا دا پارټیکل چې دي د انسان په شش کې او په لیمف نود کې داخليږي او زیاتره امریکایانو به دا خلکو ته دغه کوله دا باندې لټولې چې نه دي کې ریډیشن نه د کاته کالي واغوندي تاسو باندې تاثیر نه کوي. و انداسې ده. مشکل دی دا چې دا نانو پارټیکلز دي دا په ډس باندې تولیدېږي په خاورو باندې. کله چې باد او اوبه یې خوا بلې خوا ته وړي او خلک یې تنفس کا دا شش ته او لیمف نود ته داخليږي او د حجرې سطحې ته داخليږي. ریډیشن چې دا ریډیشن د حجرې سطح شروع کیږي، یعنی پوستکي ته اجازه نه داخل د بدن ریډیشن شروع کیږي. هغه سبب چې په ډي ان اې د بدن حجرې کې تغییر راځي او همدارنګه په دغه کې په میوټیشنز په حجرې لیول کې میوټیشن پیښیږي. هماغه سبب د کله چې ماشوم پیدا کیږي په ښځه او نر کې دا په دغه سیلولر لیول باندې تیر میوټیشن شوي نو طفل هم چې د سوی شکل پیدا کیږي. همدارنګه موږ تاسو د سولې باره کې خبرې کوو، همدغه خاص د جنګ باره کې جګړې باره خبرې نه کوو چې اوس دې موږ سره دې مسله کې څوک مرسته کوي. اوس د سرطانونو چې د افغانستان کې تاسو څوک دغه معلومات ولرئ، ډېر کسان دي ځوانان نه نیولې تر سپین ږیرو پورې ډېر زیات هر ډول سرطان چې په افغانستان کې موجود دی. دغه شکر ناروغۍ بې حده زیاتې شوي دي چې هر څو نفرو کې سړی کوي چې نن سبا د شکر مرضونه وي. نور ناروغیانې دي سدن ډیت سینډروم چې ډېر زیات شوی دی په خلکو کې. یعنې هغه ناروغیانې چې موږ په هغه کې ولیدې په بوسنیا هرڅګوینیا کې او په سربیا کې او په دې ځایو کې موږ ولیدې او همدارنګه په عراق کې په بصره کې په فلوجه کې خصوصا فلوجه کې چې امریکایانو دا سهم ډېر زیات استعمال کړي هغه ناروغیانې هغه کنډیشن چې فلوجه کې دي هغه کنډیشن په افغانستان. نو د تیرو دغه کې دا کله چې د ټرمپ په وخت کې د mother of all bombs هغه بم چې دی استعمال کړ په مشرقي کې الته هم دغه خلکو ډېر غږونه جګ کړل چې دلته خو کروندې کار نه کوي، مځکه کې چې دغه کېږي نه کرل کېږي نو خلکو ته دا ناروغیانې پیدا شي دا شي دا شي. هغه وخت کې میډیا چې ده دومره وهم او ترس نه درلود، نو خاطر چې دا یې خپور کړ. هغه وخت کې چې ما دا خبرې کولې 2015 کې او 2004 کې 2006 کې رسنیو چې ډېر زیات کوشش کوي چې دې مسلې باندې ونه غږیږي او ډارېدل، ځکه زیاتره چې د دې بودیجه چې د امریکې د سفارت نه راځي اکثرو دې رسنیو نو په دې اساس باندې دوی نه غوښتي چې دې باره کې وغږیږي. نو طبعا د دې دغه چې د دې موږ بل مهم خبره ده چې موږ په 2004 کال کې انټرنیشنل بین المللي محکمه دایر شوه په توکیو کې د 15 مملکتونو قاضیان او سرنوالان پکې راغله. زه د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د ویډیو په واسطه سره دغه شاهد وم. هغه دغه د شواهد چې ما وړاندې کړ او نورو کسانو وړاندې کړ د جورج بوش مقابل کې دا یو سمبولیک دغه د محکمه وه چې دایر شوه او هغه په غیاب کې په 1100 جنایي دوسیو باندې محکوم شو. ځکه هغه شواهد چې وو هغه شواهد ټول دغه شوه دا وڅېړل شوه او هغه پروفیسوران چې چینایي دغه جاپاني پروفیسوران چې دي هیروشیما د یونیورسټي دغه نه نورو ښارونو راغلي وو هغوی دا ډېټا وڅېړله او په دې دغه ته ورسېده نتیجې ته چې رښتیا هم د یو جنایي عمل ده او دا یې هم دغه سره مقایسه کړه پرتله کړه د عراق د دغه سره د جنایاتو سره همدارنګه د
دغه تیر وخت یوګسلاویا چې سربیا ده او هرڅوګیوینا او کرویشیا دوه سره هغوی سره مقایسه کړه او په دې نتیجې ته ورسېده چې د افغانستان ډیټا تمام ډول سره دغه سره ورته ده او دغه چې د اپیډیمیولوژیکل ډیټا چې ده د جمع د لابراتواري دغه سره نتایج سره په 100% ثبوت رسي چې امریکایانو د اسلحې استعمال کړي دي او همدارنګه که موږ تاسو کمپوزیشن د اسلحو چې ما وخت اول سلاید کې وکړ د کمپوزیشن د اسلحو ما دغه اسلحې چې استعمال شوي زه لاړم د امریکې د پیټنټ دفتر ته هغه پیټنټ دفتر هغه ته وایي چې کله وګوري چې یو شی د څه شي نه جوړ شوي دي دغه بمونه چې دي دا ټول چې دي کې دوه رقمه مواد استعمالوي یو ټنګسټن ده یو یورانیم ده ټنګسټن په دې کې په دې نتیجې ته ورته ټنګسټن نه دی استعمال شي اکثره یورانیم پکې دي ځکه ټنګسټن نومړی دا قیمت ده نه استعمالوي او یورانیم چې ده مفت ده ځکه هر چې دغه نه چې برېښنا چې تولیدوي د یورانیم بټۍ د دې نه چټل مواد او د یورانیم د اتومي بمونو نه د دې نه پاتې چټل مواد مفت دي دا یې دغه ته ورکړي دي د کمپنۍ ته د دې نه د بمونه جوړوي او همدارنګه د ټنګسټن مانیفیکچرینګ چې ډېر مشکل ده ځکه کلک فلز د دغه یورانیم چې نسبتا اسانه ده نو دغه چې موږ همدارنګه د امریکې د الوتکو بمبارونه چې کتلي دي د یو الوتکه د په نامه د A10 وارتاګ ورته وایي چې هغوی په عادي ډول سره هم یو د درېیمو مرمیو نه د ماشیندار چې د یورانیم نه جوړ شوي دي یوغو که تاسو زیاتره د 18 وارتاګ دغه فایرونه د ماشیندار فایرونه په افغانستان کې ویني کله چې دا مرمۍ لګیږي په ځمکه باندې یا په کور باندې په اخر د مرمۍ کې تاسو ور ویني د مرمۍ کې ور ویني زیاتره ماشیندار باندې فایرونه چې وشي څوک ور نه ویني خبره دې دا چې د یورانیم فلز چې کله فایر وشي دغه څنګه اور باندې بدلیږي کله ټارګټ باندې ولګي او دام چې دغه ابزرویشن چې مونږ کړی دي دغه مثال ترموبیریک بمونه چې و چې لومړي ډول سره په افغانستان کې ټیسټ شو په شای کوټ کې د اپریشن اناکاندا چې دی دغه په مخ بوله دغه افغانانو مقابل کې دي چې دی لومړي بمونه ترموبیریک بمونه ورته وایي چې دوی استعمال کوي دي بمو هم تاثیرات دي شدید تاثیرات چې دغه 9% چې د تاثیرات ټول د پښتنو منطقو کې دي د پښتنو منطقو کې د خلک په مرزو مختصي په د خوګیانې کې اول وختو کې د مشرقي کې د کلی و چې نیمایي کلی به خمړه څوک نو تشریح کړه څنګه مړ شو نه دغه درلود زخمونه درلود نه کومل څه درلود یا تر دغه پلمنري دیما او دا د شش مسایل چې دین دي دغه سړي خلک تبا شو نو لاندې دا چې دا اصلي د پښتنو منطقو کې استعمال شوی خدای اصلي تبعیض نه لري دا ټول ځای ته ځي څنګه د ګاونډي هیوادو پورې حتی ځي کله هرې خوا چې باز دی او بل یو خوا ته ځي نه پښتون ویني نه غیر پښتون ویني نه مسلمان ویني نه کافر نه حیوان نه انسان ټول باندې دا تاثیر اچي او بل مهمه اساسي خبره چې زه غواړم چې تاسو توجه ورته وکړم کله چې امریکا په دغه 1990 کال کې په عراق باندې لومړی حمله وکړه لومړي ځل لپاره دوی د یورانیم اسلحې هلته استعمال کړې کله چې بیرته امریکې ته راغله تقریبا 2.5 لکه امریکایي عسکر چې ډسیبل شول یعنی دغه معیوب شول دا دغه کسان چې دي د 2.5 لکه امریکایي عسکر چې دغه شوي دي او مرض دي مرض چې دي تشریح نه شو ورکوي د ناروغي ته دي په نامه ګلف وار سندروم ویل او زیاتره دغه کسانو چې دا هغه یو ډاکتر شرما نومیږي چې هغه کینیډین ریډیو کیمست ده هغه چې دا ثبوت رسول چې دغه د یورانیم آیسوټوپ د سرطان د ناروغۍ ترمنځ دغه کولې سره چې ارتباط سره چیرې هغه دغه ماس سپیکټرومتري په واسطه سره په د بصري کې د خلکو دغه کسان د 30 کسان چې مړ شوي دي هغوی د شوش تیشو او نورې توریسیک لیمف کډنی او لیور تیشوز راواخیسته هغه دغه وڅېړل او په هغه کې پیدا کړ چې په ټولو کې د یورانیم پارټیکلز موجود دي د یورانیم ذرات موجود دي یعنی د لابراتواري واسطه سره د بدن د تیشو نیولې تر د امتیازو د نتیجې پورې
تر دغه پورې اپیډیمیولوژیکل سټډي پورې خپل اکچوال ابزرویشن چې ورته وایي چې په سترګو سړی ویني هغه پورې او همدارنګه اسنادو باندې دا ټولو باندې ثبوتونه شته. یعنې ډېر خلک ماته دغه راولېږل اولونه راولې چې نه دا خو چې دغه دي کنسپیرسي تیوري ته دغه کوي ځکه زیاتره خیاطان دي غواړي چې هغه د ښکېلاک لپاره هر رقم دغه بانې جوړې کړي د استعمال لپاره هر ډول بانې جوړې کړي. موږ په دې کې هېڅ فایده نشته. هغه خپل دغه انساني مسؤلیت انساني اسلامي افغاني مسؤلیت هم سرته رسوه چې خلکو ته د جمعیت دغه کوي افشا کړو. مننه ډاکټر صاحب. دا ځینې سفرونه دي چې ډاکټر صاحب په هېواد کې کړي وو د هغې یو تصویرونه دي. و دا د دغه دا عزیزاباد شینډرن ته تللی وم. دغه تاسې عزیزان باید په دې پوه شئ چې دا دې باندې امریکایانو حمله کړې وه. د دې غلط راپور چې دا امرالله صالح د امریکې قواوو ته ورکړې وه چې حتی یو ځل یې وړکۍ حمله کړې وه خلکو دغه کړی وه اول کرزي ته رالېږلي دلته خو چین نشته ولې په موږ باندې حمله کوئ. امریکایانو چې کرزي امریکایان دي چې ولې دې منطقې باندې حمله کوئ. هغوی ویلي چې تاسې خپل دغه چې ده د امنیت رئیس صالح چې د موږ ته ویلي چې په دې ځای حمله وکړي. سره له هغه چې کرزي مداخله کړې وه بیا لکه چې کوم سفر باندې تللی وه بیا هم چې د صالح ورته ویلي چې دلته دغه دي تروریستان دي او طالبان دي او دا دي او هغه دي. په دې منطقه باندې حمله کړې زه هلته لاړم یو نوي خلک شهیدان سوي وو او دا ماشومه چې د سارا نومېږي دې چې بمبارد سوی وه دا چې د خوب نه چې راویښه سوې وه کور کې نه وه د بم په واسطه سره کور نه لرې لوېدلی خو ژوند یې نجات موندلی وه. 11 د کورنۍ غړي شهیدان سوي دي وه چې هغه کې مور او پلار او خویندې ورونو دا هغه بوډۍ انۍ ورته ژوندی چې هغه هم د پارکینسن مرض درلوده دغه ګزڼ چې لړزېده هغه به خامخا یو کال وروسته وفات یې کړی مړه شوي وي. نو بیا په څنګ کې بله دغه ده تور سوې ده چې هغه د هغې انځور دغه ده هغه چې دا راغلې وه د خپل هغه ته د پلار کور لیدو ته راغلې وه خپل پلار کور ته د کلي ته راغلې وه کله چې بمبار شوی وه 4 ماشومان یې شهیدان سوي وه او دا خپله د نامه نه کته ډسیبل شوه چې په پښو باندې نه شوی تللی. او همدارنګه یو ډېر دردونکې قصه یې دې ځای دا ده چې یو سپین ږیري خبرې کولې او په زړا سره هغه یې چې کله د بمبار چې شروع سه یو 2 ماشومان په کوڅه کې منډې کړې د نیکه په کور یې بمبار وشو نیکه و نیا یې دا یې مړه شوه د کوڅه کې منډې کړې د یو کور ته لاړه د کور دروازه یې وهله چغې ویلې چې خیر دی موږ ته دروازه خلاصه کړه موږ ډارېږو موږ نیا دغه نیکه چې ده په بمبار کې شهیدان شوه موږ ته دروازه خلاصه کړي. امریکایان دومره جنایتکار وحشي مخلوق دي د دې نظامیان چې همدغه ماشومان یې په راکټ باندې ویشتلي د واقع مخکې هرې خوا ته باد شوي وي. نو دا دغه چې د هغه کسان چې بیا ژوندي پاتې وو بمبارد کې د امریکایانو سپیشل فورسز راغلي وو زخمیان یې به انډیویجولي په سر باندې ویشتلي وو. د ټول دغه قصه او دغه چې دي شواهد ما هلته دغه کړه وڅېړل په همغه ورځ باندې چې زه هلته تللی وم په همغه ورځ باندې کرزی هم بالابلوک فرا ته راغلی و ځکه په فرا کې دوی سپین فاسفورس اسلحه استعمال کړه. سپین فاسفورس اسلحه دا کوي چې بدن ټول دغه سوځي یعنې د سر نه تر پښو پورې مطلق بدن سوځي. 140 نفره ټول یې سوځلي وو یعنې په اور کې دغه وفات شو شهیدان شو. نو یو ماشوم دوی راوستلی و یعنې دا یو پسخند ده پسخند ورته وایم د بالابلوک نه یې راوستلی و باګرام ته چې عملیات په وکړه کله چې د عملیات په میز یې اچولی و د پوستکي د مخ چې لرې کلی و دلته د سپین فاسفورس یو ذره پاتې و هغه یې دام د عملیات د میز په سر باندې اور اخیستی و ایستي هغه مړ کړی و. کله چې ماشوم را ایستلی هغه ته یو سختګي وریښتان په سر ورکړي مخ ټول سوځلی و یو ګوډۍ په لاس کې ورکړی چې دا یې خوشحاله کړه چې دا ته ګوډۍ درکړه ژوند ته نجات کړه. هغه ژوند ته نجات ورکړه څه اهمیت لري کور کې ټول فامیل غړي ورته شهیدان کړي او دا مخ قواره کې هېڅ هم نه و پاتې ټوله سوځلې او مظلومه. نو دا د دغه دي دا ډېر خلک چې دیموکراسي چغې وهي او د خپلو جیبو د اوګیرې دغه لپاره غږونه پورته کوي دې باندې پوهېږي نه چې دوی د مړې ګیرې نه خبره پښتو کې متل فلانکۍ د مړې ګیرې نه فارسي وایي هغه خپلو دغه باندې لګیا دي خپل د مزې کې یو ملت چې په هر نوم باندې تباه شو د هر څه نه بې برخې شو
په دې مرزو باندې اخته سو. همدا جنایتونه چې په ورځ کېږي تر نن ورځې او سوله چې راسي دې مرزونه سره به موږ تر ابده پورې دغه یو اخته یو، ځکه دا اسلحې چې دي 4.5 میلیارده کال نیسي، 4.5 بلین ایرز نیسي تر هغو چې نیمایي ضعیفه سي. یعنې تر هغو چې مځکه موجوده د افغانستان خلک، د عراق خلک، د یوګسلاویا خلک، د لیبیا خلک چې د اصلي استعمال شوي د دې مرزونه به مري. دا به یو سایلنټ کلر وي، یعنې غلی مرګ به وي چې خلک به ځینې مري، څوک غواړي که نه غواړي. متاسفانه. مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د ډاکټر صاحب دغه برخه خلاصه شوه، اوس به په دغه دویمه برخه باندې که مخکې تاسو ته وویل عرض وکړ چې په دې برخه به خبرې وکړو. په دې برخه کې هم د جنګ په تاوان خبرې کېږي، دا زه تاسو ته وړاندې کوم. اوله خبره دا ده چې افغانان څوک وژني؟ آیا دلته داسې فکرونه دي چې یو خوا نه یې زبرځواکونه وژني او په هغې کې هم د ختیځ زبرځواک شامل دی او هم د لویدیځ زبرځواک شامل دی؟ په دې به بحث وکړو. بله پوښتنه دا رامنځته کېږي چې د سیمې ګاونډ هېوادونه په دې کې برخه لري او دا هم په دې جنګ کې موږ سره اخته دي چې هغه پاکستان دی او د بلې خوا نه ایران دی او همداراز نور هېوادونه هم دي. او که خپل هم وژني. که وګورو حالاتو ته په دې تېرو 43 کلونو کې موږ به دومره پردیو نه یو وژلي لکه خپلو چې وژلي وو، چې په هغې کې دغه زموږ 4 دورې دي، یو د حزب ډیموکراتیک خلق دوره ده، بل د اسلامي حکومت دوره ده، بل د طالبانو دوره ده، بل هم د اوسني دیموکراسي حکومت دوره ده. دا بله تیوري ده، په دې به هم سره خبرې وکړو. که سړی د دورو ته وګوري، د خلق دیموکراتیک حکومت او د شوروي اتحاد په دوران کې په افغانستان کې د مړو شمېر تقریبا 2 میلیونو ته رسېدلی و او د ټپیانو شمېر صحیح شمېره معلومه نه ده چې څومره وه. دا البته دا 2 میلیونه شمېر چې یادېږي دا هغه کسان دي چې د حکومت لخوا نه وژل شوي دي، هغه کسان دي چې په جهاد کې وژل شوي دي، هغه کسان دي چې د مجاهدینو لخوا نه وژل شوي دي، هغه کسان دي چې د جنګ له کبله غیر مستقیم وژل شوي دي. دغه ټول رقم په دې 2 میلیونو کې داخليږي او دا ارقام چې دي نړیوالو په دې بکله باندې خبرې کړي دي. اټکلاً د روزانه کلاس د خبرو په اساس باندې تقریبا په هغې وختونو کې د کله شوروي اتحاد په افغانستان کې و 80% د افغانستان خلک یا بې کوره شوي یا وژل شوي یا بهر ته مهاجر شوي. د اسلامي جمهوریت په دوران کې د مړو شمېر 15,000 ځان په کابل شاوخوا کې شمېرل کېږي، اطرافو کې همدام شمېر د ټپیان تقریبا 1 لک کسانو ته رسېږي. د طالبانو د حکومت په دوران کې مرګ دومره نه و، اټکل شوی چې 4,000 کسان د جنګ په جریان کې مړه شوي دي. د ټپیانو شمېر معلوم نه دی او د امریکایي یرغل او دیموکراسۍ د وخت نه را دې خواته ښکاره رقم چې اوس دغه واټسن انسټیټیوټ خپور کړی د 1,15,000 کسان دي، د ټپیانو شمېره معلومه نه ده. مګر اصلي خبره دا ده چې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې افغانان ولې وژل کېږي، د دوی د وژلو علت څه شی دی. که سړی دغه خبره لږه عمیقه وڅېړي، افغانستان داسې یو هېواد دی چې ستراتیژیک موقعیت لري او په افغانستان د لارې نه ډېر اقتصادي پلانونه د نړیوالو عملي کېدای شي. هغه د منځني ختیځ زیرمو ته لاسرسی دی. په سیمه کې د ستراتیژیک هېواد په توګه د چین، هندوستان، پاکستان، روسیې او د شمالي جمهوریتونو نظارت دی. همداراز په سیمه کې هغه سیاسي پوخوالی دی چې د دې نه ایران هم کنټرولېدای شي او نور هېوادونه هم کنټرولېدای شي. دا یو برخه ده، ډېر به په دې باندې نه غږېږو ځکه خبره بیا ډېره اوږدېږي. په دې وژنه کې یا په دې پلانونو کې په دې کې شک نشته دی چې زبرځواکونه په دې کې داخل دي. پخوا
شوروي اتحاد او اوس پکې امریکا او ملګري هیوادونه په دې کې داخل دي په دې لوبه کې. ځکه په افغانستان کې یا په سیمه کې دوی چې ورته لویه لوبه وایي، لویه لوبه بیرته د تقریبا په 2000 کال کې سره شروع شوه او اوس دغه لویې لوبې یو بل رنګ اخیستی دی. دغه لویې لوبې ته اوس بل رنګ ورکول کېږي د دوی د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر باندې. همداراز د سیمې هیوادونه چې په هغې کې ایران او پاکستان، د افغانستان شمالي جمهوریتونه، هندوستان، دا ټول هیوادونه په دې وژله کې داخل دي، ځکه هر یو خپلو ډلو ته، هغه کسانو ته چې دوی ورسره سیاسي او اقتصادي او مالي مرستې کوي، هغوی پکې داخل دي د خپلو ګټو په خاطر باندې. دا نه چې د دې خلکو سره دوی یا خپلوي لري یا ورسره خاصه مینه لري. دا ګاونډي هیوادونه هم ما یاد کړل چې ایران او پاکستان هم دي، دوی هم همداسې خپل هغه کسان چې دي هغه روزي او مرستې ورسره کوي. بله ستونزه چې زما په نظر باندې د افغانستان د افغانانو د وژلو سبب ګرځي، هغه د افغانانو فکر او آزاد خیال دی. موږ لولو چې د تاریخ په څپو کې افغانانو همیشه د زبرځواکونو سره مقابله کړې ده، یا یې ماتې ورکړې ده، یا یې نه دي راغلي، یا څه چې شوي دي تاریخي بحث ته یې نه وایي کوو. مګر د دوی دغه فکر چې پردی په خپل هیواد کې نه پرېږدي، پردي په مقابل کې راپات شي او په فطرتي لحاظ سره د آزاد فکر لري، دا د دې سبب ګرځي چې دغه خلک ډېر باید مړه شي. ځکه هغه کسان وژل کېږي چې څوک چاته تسلیمېږي، نه هغه کس چې تسلیمېږي هغه نه وژل کېږي، د هغه وژنه ډېره کمه وي. بله خبره د افغانستان د تاریخ یا د افغانانو تاریخ خبره ده. افغانانو په تاریخي لحاظ سره ډېر ځمکې درلودلې دي، ډېر شتمنۍ درلودلې دي او ډېر ځینې کارونه یې کړي دي چې هغه نړۍ ته یې هم ګټه رسېدلې ده. موږ عالمان دنیا ته وړاندې کړي، لکه ابن سینا غوندې یا سید جمال الدین افغاني غوندې یا نور کسانو غوندې، مولانا بلخي چې په رومي باندې نن سبا یادېږي. د بلې خوا نه موږ په دې سیمه کې په خپلو وختونو کې یو امپراتوري درلودلې ده، یو امنیت هم راوستی دی، د مسلمانانو حقوقونه په هندوستان کې دفاع شوې ده. همداسې نور مسایل چې په دې سیمه کې موجود دي او په دې سیمه کې افغانانو تر څو چې په خپل ژوند پورې محدود او خپل ژوند یې کاوه، د چا سره یې تېری نه دی کړی، مګر دوی په عین وخت کې د چا ته تسلیم شوي هم نه دي. نو دغه د افغانانو تاریخ هم یو بله مسله ده چې دا زموږ دپاره یو ستونزه په دې سیمه کې پیدا کوي. په اخره کې څه چې ګورې موږ پوښتنې او ځوابونه هم لرو، مګر مخکې د دې نه چې دې ته ورشو د دې خبرې ویل پکار دي چې که افغانستان کې هر حکومت راځي، په افغانستان کې هر ډله راځي، په افغانستان کې یا عبوري حکومت راځي یا د طالب حکومت راځي یا اوسنی حکومت پاتې کېږي، دوی دغه مسؤلیت لري چې د افغانستان د جنګ د تاوان پوښتنه وکړي او د هغه چا نه یې وکړي چې چا دا تاوانونه موږ ته رسولی دی. که دا تاوان موږ رسولی د هغه نه باید دا پوښتنه وشي او مسؤلین باید محکمه شي. که دا تاوان موږ ته د مجاهدینو د اسلامي حکومت رسولی د هغه نه باید دا پوښتنه وشي او دا تاوان ورکړل شي. که دا تاوان موږ ته د طالبانو حکومت رسولی د هغه نه باید دا پوښتنه وشي او دا تاوان ورکړي. او که دا تاوان موږ ته دیموکراسي او د اوسني د کرزي او د اشرف غني حکومت او امریکایانو او نورو لویدیځوالو رسولی، باید د دوی نه دا پوښتنه وشي او دا تاوان د ملت ته ورکړل شي. زموږ ملت لوی تاوانونه لیدلي دي، د دغه تاوانونو پوښتنه ضروري پکار ده، ځکه دغه کسان چې دي، دغه سیاسیون چې دي، دغه د قدرت خاوندان چې دي، سبا په افغانستان کې حالت تغییر شو، موږ لیدلي دي، موږ کتلي دي، موږ د دې تجربه لرو. دوی به سبا خپلو پاسپورټونه په جیب کې واچوي، په هر ملکونو ته به لاړ شي. څوک د پاکستان شناختي کارت لري، څوک د ایران شناختي کارت لري، څوک د غربي نړۍ شناختي کارت لري، او ټول به په اړه څوک د عربي ملکونو امکانات لري، ټول به په ارامه سره په هغې ملکونو کې کښېني او دغه ملت به چې بیا به هم ځورېږي، بیا به هم تباه کېږي، بیا به هم له منځه ځي. خاطر دا خبره موږ مطرح کوو
چې په افغانستان کې د جنگ تاوان هغه چاته چې په رښتیا سره رسېدلی دی، هغه څوک چې په رښتیا سره د دې جنگ نه متاثره دی او په رښتیا سره د دې جنگ تاواني دی، د هغه د حق غوښتنه په موږ او تاسو باندې فرض ده چې موږ یې وکړو. موږ خپله څنګه نشو کولی، مګر د اواز د خلکو ته رسولی شو، د اواز په دغه څپو د لارې کولی شو دنیا ته یې ورسوو چې دغه زموږ راتلونکې ده، دغه زموږ مشکل دی، دغه تاوان موږ لیدلی دی، دا تاوان د ولس لیدلی دی، تاوان د ملت لیدلی دی، تاوان د خلکو لیدلی دی، تاوان د خاورې لیدلی دی. زما په وطن کې په کروندو کې کار نه کېږي، په ځمکه کې ګرځېدی نه شم، ماینونه ډکه ده، په وطن کې ګرځېدی نه شم، ټوپک هر چا سره ټوپک دی، د ماشوم سره هم ټوپک دی. پخوا به چې دوو کسانو خبره وکړه او یو مسله به په خبره باندې حل کېده، نن سبا هغه مسله په ټوپک باندې حل کېږي. دغه ټول هغه ستونزې دي چې موږ باید په دې باندې بحث وکړو. میرکی صاحب که تاسو ته خبرې وایي کې بیا نوره پوښتنې او ځوابونه یا نظرونو ته وخت ورکوو. زه صرف دومره وایم چې د طالبانو د دغه په وخت کې کله چې دوی امریکایانو سره نیګوشیشن کوو د فبروري دغه د مایدې نه مخکې، ما دوی ته ډېر زیات وویلې چې تاسې دغه مسله باید دغه کړئ، یاده کړئ امریکایانو ته چې تاسې دغه اسلحې استعمال کړي دي او دغه د دوی د مسؤلیت به یې ومني، ځکه دا شی خو چې د موږ سره تر ابده پاتې کېږي او دې نه به خلک مري. د دې لپاره یو دغه پکار دی، یو ډول سره امکانات، یو روغتونونه یا فرضاً ما به همیشه د یو شی ویلې چې دغه فنډینګ پیدا شي چې په افغانستان کې مانیټرینګ سټیشنز جوړ کړو چې په هغه کې فلټرونه موجود وي چې هر میاشت یا هر 2 هفتې فلټرونه سړی واخلي او د دې دغه چې د ګرد چې دغه کړی ساتلی یا ګرد سړی واخلي هغه انالایز کوي چیړي چې دغه پارټیکل څومره شته، د هغې نه مثال توګه سره که د شپږو میاشتو یو کال ټول ډیټا راواخلي، سړی بیا فورکاسټ هم کوی چې آینده کې د فلکچویشن څنګه کېږي، یا دا شی به ډېرېږي کمیږي، په عین وخت پاتې کېږي. په دې لپاره چې د غټه انویسټمنټ ته پکار ده، پانګه اچونې ته پکار ده او د پانګه چې هغه کسان باید واچي دا جنایت یې دغه کړی دی چې هغه طبعا امریکایانو دي دغه متحدین دي. نو دا خبر ما ډېر زیات یو ځل حتی بارني تروبن چې په هغه وخت کې د امریکې دغه فیصل دغه د امریکې دغه کې د بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان په باب باندې اډوایزر و، دا خبر ما ورته یاده کړه، د دې ماته کوي په ایمیل کې وایي this is all propaganda. بیا نو ما د لابراتوار ټیسټو نتایج ورولېږل، مګر دا پروپاګاندا نو مهرباني وکړئ دا ډیټا وګوره. دا چې وکړه بیرته راته ایمیل ولېږه عفو یې وغوښته چې زه خبر نه وم، ما دا خبر چې وکړې خپل ناپوهي نه وکړه، رښتیا هم چې دا یو جنایت ده. نو دغه چې د دې نه څوک پټېږي نه، خپل امریکایان چې دي دغه سوی شکل اطفال چې دي دي په عسکرو کې دي، په نظامیانو کې چې په عراق او افغانستان او نورو ځایو کې دغه سوي دي نظامیانو کې عیني اطفال پیدا کېږي، ځکه دوی هم اکسپوز سوي دي شي ته او دا شی هم دغه. نو دې لپاره کار پکار دی، دې لپاره مبارزه پکار ده. خو خبره ده چې موږ تاسو یو عمر لرو، متاسفانه دا عمر چې دا ډېر محدود د زر دغه کېږي او آینده نسلو لپاره دا بدبختي ده، دا به پاتې کېږي. دې ته زه دغه وایم په انګلیسي کې perpetual death syndrome، چې دوامداره مرګ، چې دې نه تېښتې نه د سایلنټ جنوساید چې ورته وایي چې په پټه باندې خلک مړه کېږي، بدون دې ټوپک باندې وولي، ازاري تنفس کوي دې نه مري. او 99% خلکو سره چې زه خبرې کوم سر یې نه په خلاصېږي، فقط سر کورهي او بیا ایري. ما خلک دې ته باید ښه فکر وکړه چې دا ټوکې نه دي، دا ډېره جدي مسله ده. اوس په لاین خلاص کو پښتنو ته چې پښتنې موجود دي چې په هغې باندې سره بحث وکړو یا څوک پکې نظر وړاندې کړي په دې مسله کې څه نور معلومات لري، ځکه دا معلومات کېدای شي چې هر اړخیزه نه وي. نو هر اړخیزو دورو معلوماتو لپاره که نه بیا ما سره نور مواد شته چې هغه بیا مخکې ته بوځم. د جنگ زه یو خلاص
دغه ستاسو په اجازه دا ډېر د تاسف ځای دی. دا عکسونه چې مو ولیدل ډېر پریشاني ده چې زموږ ملت په دغه رقم مري، او دا ټوله دا تحفه زموږ د ملت لپاره د کمونیستانو د وخت څخه مشترک رسوي وه چې هغه په 1978 کې مشترک رسوي، او دروسه پرې موږ نسو ازمولی. دروسه پرې د هغه وخت څخه شروع ده او دروسه پرې دغه روانه ده، او زموږ ملت د دې څه ډېر نقصان وي، او غټ نقصان چې دی په معرف کې او په سواد کې دی. دا موږ هېڅ مطرح نه کړل چې زموږ وطن معرف بیخي صفر سوی دی، او اوس د صفر څخه شروع کړو. موږ استادان نه لرو چې زموږ نوي جنریشن ته درس ورکړي او هغو ته کتابونه تهیه کړي. زموږ کتابونه هم د بهر څخه راځي، هغه کتابونه د بهر په مفاد ویشته سوي دي او زموږ کوچنیانو ته درس ورکول کېږي. او دا لوی ډېر د تاسف ځای دی چې اوس دا ګرده د کمونیستانو په رقم شروع سوی دی، او اوس دوی غواړي چې د نجیب د ورځې دغه په افغانستان کې ولمانځي. دوی هېڅ شرم نه لري. زه نه پوهېږم چې دوی څنګه دا کولی شي چې بیا هم د نجیب ورځ دوی په افغانستان کې لمانځي، او دوی غواړي چې هغه مخته ولاړ شي. ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. مننه. وردګ صاحب مهرباني وکړئ. بله، سلامونه او نیکې هیلې ډاکتر صاحب ته، ټولو مېلمنو ته. د ما د ډاکتر صاحب میرکی نه یوه پوښتنه دا ده چې دغه احصایه او دا ارقام چې تاسو راټول کړي وو، دا تاسو د اوسني د دغه دوو دورو دیموکراتیک حکومتونو سره شریک کړي دي که نه؟ او که کړي دي دو څه شانته ځواب وه، او تاسو په اند دغه ځواب قانع کوونکی وه، او که هسې لکه د سفیر صاحب غوندې معامله یې کوله پټوله؟ مننه. ډېره ښه پوښتنه وردګ صاحب. دغه چې زه په 2011 کال کې دغه وخت دغه ریاست جمهوریت دفتر رئیس خرم صاحب ته ما احوال ولیکم. دغه ښاغلي کرزي چې په یو غونډه کې ویلې خبرې کولې، او د ځوانانو نه جګ سوتلې چې دغسې اسلحې استعمال شوي دي، دې باره کې څه وایي؟ دوی ویلې چې دا فقط افاحات دي، تر اوسه ثبوتونه نشته. ما تلیفون وکړ خرم صاحب ته، مالې وروره ما ته به یو وخت واخلې د کرزي صاحب سره زه دغه حقایق ورته اظهار کوم. ځکه دوی ویلې وه دا افاحات یا څنګه. نو ما خپل کمپیوټر هم ځان سره یې وړ، وایي ډېر کم وخت کېدی شي یو 20 دقیقې داسې وخت. مالې سمه څومره وخت چې کوی شي، ولې 20 دقیقو 2.5 ساعته کې کرزي ته هم دا ټول حقایق وویلې، دا ټول ډیټا او ارقام یې ور وښوده. اخر کې ما ته وایي زه به یو کمیسیون جوړوم، د کمیسیون مشري به ته کوې، نه به نه وایې، ځکه دا جنایت باید افشا شي. ما ورته وخندم، کرزي صاحب صحیح ده، دا خو ښه نیت ده، خو ګمان نه کوم چې دا وکړی شي، مشکل ده. 2 هفتې تېرې شوې، بېرته یې وغوښتم. نو دغه کې د ورور هم وفات شوی و، دلته ولاړم، د لاس نیولې وه ډاکتر او وروره راشه. مالې ښه صاحب ما ته وایي زه به یو شی درته وایم. مالې چی؟ وایي تا زه هېڅ هم نشم کوی، ځکه دغه د ارګ د امنیت شورا هر غړی چې ده بهرنی تا مقابل کې جګ کړی ده. نو مالې ما خو درته ویلې کرزي صاحب چې دا شی امکان نه لري. نو بیا ما خرم صاحب ته ویلم مالې دا څه قصه ده؟ وایي وروره کله چې کرزي چې د امنیت شورا ته کېناسته او تا باره کې تا د ریسرچ باره کې خبره کوله، ما ته وایي دا بعضې خانندګان دي چې بدله شروع کوي بیا ټول یو دم چکچکې کوي. مالې و وایي دغه د دې خولې نه چې خبره وه چې ډاکتر میرکی وایي د الف نه تر یا د امنیت شورا ټول غړي چې نه 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 دا سړی به لرې ساتي. یو ویلې چې دا طالب دی، ویلې چې دا لیونی دی، ویلې دا شی ده، هر رقم پرتې خلکو ویلې. او همدارنګه دغه هغوی همدارنګه ویلې چې نو this person is not دغه trustworthy. یعنې trustworthy دا معنی چې موږ لپاره غلامي نشي کولی، د خبرې مه منه. نو دغه خو چې ده غني خو چې ده هغه کسانو ته ما د شان ډېر ویلي وو، خو هغه چې ده هغه خپل مرض باندې اخته و، هغه دومره سلف سنټرډ و چې خپل نږدې کسان یې حتی نه کتل، ډېر خیالي دغه باندې مرض باندې اخته و چې ګواکې دی دوم مفکر د نړۍ ده. نو نورو شیانو ته دی فکر نه کوه، د هوا نه یې ګزوله چې موږ به دا شی جوړ شو. 15 کاله یې تېر کړی پلس
هېڅ هم نشو کولی. نو دا خلک چې دي دغه نه لري، اتورټي نه لري، دا پردی دغه د قدرت هغوی هر څه چې کړي استعمال یې کوی چې د استعمار عالي دي. کرزی ده که دغه د څه نومېږي غني ده، دوی خو نه دغه لري، اتورټي نه لري، نه اختیار لري دې باندې. نو ما سبب چې ما دا خبره چې طالبانو نیګوشیشن کې دا خبر کړم، ما دې ته ویل ما د خلکو دا خبره مطرح کړي، دا ټوکې نه دي. نو دا بدبختي ده، څنګه کړو؟ مننه ډاکټر صاحب. خبره په دې پکار ده چې دغه خلک په دې هېواد کې ولې وژل کېږي، دغه وطن ولې ورانېږي. دا خبره نوې خبره نه ده. که لږ وړاندې لاړ شو او 19مه پېړۍ ته لاړ شو، کله چې انګریزان د هند ته راورسېدل او دغه ملک یې ونیو، پښتنو د دې په مقابل کې، افغانانو د دې په مقابل کې قیام وکړ او په هغې وخت کې د جنګ یو قانون و چې په هغې قانون په اساس باندې باید دوی جګړه کړې وی په نړۍ کې. مګر انګریزانو په هماغه وخت کې پښتانه وحشیان وبلل، افغانان یې وحشیان وبلل او ویل چې دغه د جنګ قانون په دې وحشیانو باندې نشي عملي کېدی. له دې کبله د افغانانو وژل قانوني دي او وژونکی کوم جنګي مسؤلیت نه لري. کله چې شوروي اتحاد ځان سره د روسیې نه د کمونیزم سور کمیس راوړ او غوښتئ چې د افغانانو ته ور واغوندي، مګر دا کمیس چې و د افغانانو په غاړه باندې لږ تنګ و، د افغانانو غاړې لږې غټې وې. نو په زیات دې چې د کمیس غاړه وړه کړي، کوشش یې وکړ، بس شروع یې وکړه د افغانانو غاړې پرې کړي تر څو د کمیس هغوی ته ور واغوندي. او په دې رقم باندې افغانان په میلیونونو شهیدان کړل. هیله پیدا شوه چې دغه اشغال ختم شي او وطن بیرته د خلکو ته په لاس ورشي. نو دا امید و چې مسلمانان به زمونږ د درد دوا شي، خو هغه نتیجې مو هم ولیدلې. خبره په دې کې ده چې رالو دیموکراسۍ ته. دیموکراسۍ هم موږ ته داسې یو جوړښت رامنځته کړ چې هېواد اشغال شو، خپلواکي له منځه لاړه، بلواکي واکمنه شوه او د روړاندې او پرمختګ پوهېدنه یوازې په دریشي او نیکټایي کې رالنډه شوه. افغانان په ځانګړې توګه پښتانه د طالب او تروریست په نوم باندې یاد شو. د دوی کورونه، کروندې، هر څه وسوځېده او هېواد یو نوي ناورین سره مخ شو. پوښتنه بیا هم ده چې دا ولې دغه ملت دی چې هم انګریز د په مقابل کې دی، هم روس د په مقابل کې دی، هم لویدیځه نړۍ د په مقابل کې دی او دا وژني. زموږ دپاره ځان وښیارول پکار دي چې په دې باندې پوه شو چې موږ ولې وژل کېږو، ولې پردي موږ همیشه د تهدید لاندې نیسي، زموږ خاوره ورانوي او موږ غواړي چې خپل غلامان وګرځو. د دې پوهېدې سره بیا موږ وکولی شو چې خپل د جنګ تاوان هم واخیستی شو او خپل هېواد کې یو داسې یو حالت رامنځته کړو چې په هغې باندې خپله غلبه ولرو. مګر دې ته باید ساده فکر ونه کړو. موږ په دې باندې له بده مرغه اخته یو چې کوم مړي ولمانځو. آیا د مړو په لمانځلو باندې موږ یو زیاته رسېږو؟ آیا موږ په زړو خبرو رایستلو باندې یا په هغې باندې سره دا وطن زموږ جوړېږي؟ زموږ مخ ته درنې ستونزې پرتې دي. حساب باید وشي. د حساب نه باید هیڅوک انکار ونه کړي. ځکه ما مخکې وویل چې په دې وطن کې د هیچ چا سره حساب نه دی شوی، ځکه دا د جنګ تاوان د ملت ته رسېږي. هر وخت چې د مجرم سره حساب وشو، ملت د تاوان نه خلاصېږي. مګر تر څو چې حساب نه وي شوی، دا حالت به په همداسې روان وي. آخره کې زموږ پروګرام نور مخ په خلاصېدو ده. فکر کوم چې محترم فتح صاحب کومه پوښتنه لري یا نظر لري
هغه ته به وخت ورکړو، بعد د هغه نه پروګرام پای ته ورسوو. مننه صاحب ستاسو نه، ستاسو ټول اواز مې واورېدل، ستاسو ټوله پروګرام مې ولیدل. محترم میرکی صاحب ډېره ښه خبرې وکړه، تاسو ټول حقایق ستاسو سره داسې مننه ستاسو نه، زما بل ورور ستاسو پخپله هم، او ډېره مننه ستاسو نه چې ما ته وخت راکړه چې ستاسو په دغه مبارکه پروګرام کې خبرې وکړم. په اول کې راځم په دې باندې چې زما پرم خدای جنتونه نصیب کړي. څو هفتې مخکې مرستو محترم کمال الدین خان سغزی نوم و، وکیل و په شورا کې په افغانستان کې. تاسو شاید چې وپېژنئ، زما پلار خدای وبخښي، هغوی زموږ تاسو ټول ګردو مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې. اول پلا یو خبره ده چې پلار مې همیشه ویل، څوک دا جنګ راوست په افغانستان کې؟ عرب، پاکستان، ایران، د امریکا او انګلیس په حکومت باندې. دا یو خبره. او بل خبره، موږ تاسو باید چې پرېږدو د پرون هر څه چې څه وی دی تر اوسه پورې چې هغه بیخي خلاص کړو، په هغه په باره کې باید چې خبرې ونه کړو. موږ په دې په باره کې خبرې وکړو چې سبا موږ تاسو څه شی وکړو چې موږ تاسو د افغانستان د خلکو د شهیدانو د مړینو دا تاوان څه رقم د دوی د خولې څخه واخلو. دا خبره باید چې وکړو. بس نور شی نشم کولی. بیا بل پروګرام د خیر سره بیا خپل یو زبردسته برنامه به راوړم، یو 2-3 دقیقې ماته وخت راکړئ چې بیا ستاسو سره خبرې وکړم. ستاسو نه ډېره مننه صاحب. مننه. مخکې د دې نه چې پروګرام پای ته ورسوو، فقط یو وروستنی انځور تاسو ته ښیم، او د هغې انځور د هدف دا دی چې د دې دنیا خلکو موږ باندې دغه وړه خوشحالي، زموږ ماشومان ځمکې په سر ښوونځي کې ناست او زده کړه کوي، دا یې هم په موږ نه لورېږي. دغې ټکي ته فکر وکړئ. نور هم په خدای سپارم او ورځ مو په خیر. هیله ده چې په راتلونکي پروګرام کې مو هم سره وګورو. ډېره زیاته مننه د ټولو دوستانو لیدونکو نه، د فیسبوک د مینوالو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې وو. تر راتلونکي هفتې پورې په خدای سپارم. په افغانستان کې هم شپه په خیر، په امریکا کې هم ورځ په خیر. د افغانستان د صلح او آرامتیا په هیله. د خدای په امان. الله مو مل شه.